بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زنانه سوال کړل، دا سوال ډېر اهم او ضروری سوال دی ځکه چې دا د زنانو د پردې په حواله سره دی. سوال دا کړل چې زنانه بریزر اچولې شي خپل سینو ته یا نشي اچولې. نو یاد وساتئ بریزر د استعمال په حواله سره زه تاسو ته جواب درکوم، خو دا غي نمخ کې شریعت ظاهر خبره ده په هر معاملې کې رهنمایي کړل. بیا خاص کر د زنانو د پردې په حواله سره ډېر سختی سره حکم دی چې زنانه به پرده کوي. نن سبا افسوس خبره ده چې بعض زنانه داسې چې هغه داسې لباس استعمالي چې کپړې خو اچولي لیکن دومره چست او دومره تنګي چې دا کپړو اچولو نه باوجود داغو اعضا په نظر راځي، یا داسې کپړې اچولي چې هغه بالکل دومره باریک لباس چې دنه داغه چې کوم آزاد یې غاخ کاریږي. نو یاد وساتئ دا دې ته چې کوم د لباس اچول نه ویل کیږي، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د داسې زنانو په مبارک ډیر سخت وعید اورول، بلکې نن سبا کې چې کوم فیشنی برقې دي العیاذ بالله دې ته برقم نه دی ویل پګار، ځکه چې دا د برقې توهین، دا برقه نه ده، دا پرده نه ده، بلکې دا نن سبا کې چې کوم فیشنی برقې دي دومره تنګي برقې چې آزاد چې کوم دی هغه مکمل چې کوم دی په نظر راځي. او داسې زنانه چې کوم دا برقې اچي د مقصد هم دا چې د خلکو توجه حاصل، لیکن د برقې چې مقصد دی هغه دا چې د خلکو توجه چې کوم دی دغه طرف نه لري شي، یا خاص کر کې هغه ځړې برقې چې کوم دی هغه ټوبې والا هغه بهترین شي دی، هغه ته وړي جنې ته مواچې د 16 کالو جنې ته هغه کې موډه ښکاری. لیکن دا چست برقې چې کوم دی دا فیشنی برقې چې کوم دی دا کته یو د 16 کالو موډه ته مواچې کنه هغه کې ځوان جنې ښکاری، یا بدصورت خزه ته مواچې کنه هغه به کې رخصت ښکاریږي. نو د دې مقصد هم دا چې د خلکو توجه حاصل کی دي ته برقه نه ویل کی، سمجھ کې خبر راځي. په دې داسې برقې چې کوم زنانه اچي یا چې کوم تنگ لباس اچي یا بالکل باریک لباس اچي، نو د داسې زنانو په اړه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي چې داسې زنانه چې کوم دي جنت تطلق لري خبره ده، داسې زنانه به د جنت چې کوم خوشبو ده هغه هم نه محسوس کی، حالانکه د جنت چې کوم خوشبو ده هغه ډېر په فاصله سره په سونو 100 کال چې کوم دي 100 کال په فاصله سره چې کوم دی هغه به محسوس کیږي. ظاهر خبره چې هغه د جنت خوشبو نه محسوس کیږي، دا زنانه بچرته جهنم کې به داخليږي، دا په جهنم سکروټي جوړيږي. داسې زنانه چې کوم زنانه بار ته وزي پرده نه کوي یا په کور کې دنم چې کوم محارم دي غیر محرم دي داونه پرده نه کوي، محرم چې کوم دي داونه پرده ده، تاسو نه جهال دکم تاسو ګلاو ډولاو کوي دا غي کوم چې کوم داسې لباس تاسو اچول صرف خپل د خاون په مخ کې اچول شي، یعنی چوست لباس شو او یا دغه شانتي نری لباس شو، داسې زینت او ډول دا تاسو صرف خپل جګم دی د خاون لپاره چې کوم تاسو لپاره حلال دي داغه په مخ کې دا تاسو کول شي، نور د چا په مخ کې داسې نشي کول. سمجھ کې خبر راځي. نو په دې حواله سره زنانو په کار چې خپل احتیاط وکړي، او دا حدیث شریف کې راځي چې کله زنانه د کور نه بار ته وزي نو دې ته شیطان ګوري، شیطان او ظاهر خبره ده شیطان داسې زنانه چې کوم دا بیا هر نارینه چې کوم دی هغه طرف ته متوجه کیږي، نظر وته کوي. نو په کار دار چې زنانه خپل د عزت حفاظت په خپل او کچري داسې کولاو ګرځي بیا ګوره د داسې زنانو عزت محفوظ چې کوم زنانه چې کوم د داسې چوس لباس اچي یا داسې تنگ لباس اچي یا داسې برقې اچي کوم د فیشنی برقې دغه شانتي دا مسله ده د بریزر د استعمال، یعنی زنانه خپل سینې ته بریزر اچول شي یا نشي اچول، یا دغه شانتي بنین اچول شي یا نشي اچول. نو یاد وساتئ په دې کې چې مین مقصد دی شریعت ګوره دا چې کوم دا لباس دی په دې حواله سره بالکل واضح پیغام دی چې زنانه داسې لباس اچي چې داغه چې کوم آزادي هغه پټ شي، ظاهري آزاد چې څومره دیغه بالکل مکمل پټ شي، د دې اخته چې کوم دم پټ. نو په دغه صورت کې دنه په دې کې دنه کدا یو داسې دغه استعمال چې مزید داغه د پردې او اهتمام به جوړیږي، څنګه چې دا بریزر شو دا د زنانه چې کوم سینې دي داغه اوبراوپن چې کوم دی هغه ختمي بالکل کې نه. نو بیا خدا زیاته خبره ده دا مزید په پرده کې چې کوم دی نکار راوستي، مزید چې کوم دی دا د زنانه د پردې لپاره چې کوم دی دا یو حصہ جوړیږي. نو زنانه بالکل بریزر استعمالول شي چې داغه په ذریعہ باندې خپل چې کوم پرده ده هغه چې کوم دی نورمو کې سخته ظاهره خبره ده داغه په ذریعہ باندې زنانه چې کوم د سینو اوبارپنی هغه ختم شي، یا دغه شانتي بنین وغیرہ داغه په ذریعہ باندې د زنانو چې کوم سینې داغه اوبراپن ختم شي، نو بالکل استعمالول شي. بلکې زه خو بداوم چې د دې استعمال پکار دی، ضروری دی، ځکه چې اکثر کولاو سینې داسي یا باز زنانه دغه چې
نو داغه بذریعہ باندې چې کوم دی دغه سینې اوبراپن چې کوم دی هغه مزید مخې ته راوځي داغه بذریعہ باندې ظاهر خبره ده پرده غشان دي نه کیږي دا چې کوم بریزر یا بنین وغیرہ داغه بذریعہ باندې چې کوم دی داغه اوبراپن ختم شي او وکینی داغه سره چې کوم دی مزید د پردې اهتمام وشي. زنانه سوال کړل دا سوال ډېر مهم او ضروري دی ځکه چې د دې مسلې تعلق د موږ سره دی او ډېر شي زنانه داسې چې په دې حواله سره د غلط فهمي شکار دي. ولې د غلط فهمي شکار دي؟ ځکه چې د شرعي مسلې علم وته نشي د شرعي مسلې علم ولې شي ځکه چې علم حاصلې نو یاد وساتئ دا اکثر د مسائل ز بیانوم نو دې مقصد هم دا چې دا چې مسائل لیکل شوی دي په کتابونو کې دا خو علماء ته پته ده لیکن چې کوم عوام دي چاهه نارینه دي زنانه دي هغه ته دې مسلو علم نه نو پکار دادا چې د دې په حواله سره علم حاصل کیږي چې موږ تاسو مسلمانان یو او موږ د شرعي مسلې په مطابق خپل ژوندۍ تیرو اوس موږ تاسو د شرعي مسلې علم نه او خپل طرف نه چې کوم دې لګیا یو عمل کو نو یاد وساتئ چې موږ غلطي کو په غلط طریقې سره کار کو نو یاد وساتئ په دې باندې موږ تاسو پکړږي ځکه چې د ژوند تیرولو د 24 غنټې چې کوم ژوند دی دا چې موږ تاسو تیرو د دې چې څومره شرعي مسائل دي دا موږ تاسو باندې فرض دی چې موږ تاسو زده. بهرحال دې زنانه دا سوال کړل چې په مانځ کې د زنانه لپاره د بریزر استعمال یعنی د سینو د پاسه چې کوم هغه بریزر اچي د هغه لپاره د زنانه چې آیدا په مانځ کې د دې استعمال د دې اچول ضروری دي یا د دینه بغیر د زنانه موز ادا کیږي یا نه ادا کیږي آیدا زنانه لپاره د زنانه د ستر د پړاو لپاره دا ضروری دی یا نه دی. ګوره یاد وساتئ د زنانه په مانځ کې چې کوم ستر عورت ته هغه څه ده هغه به ایستګل لومبه دار چې د زنانه چې کوم د پوره جسم مدا په مانځ کې پټي یعنی صرف د چهره په کولاوي چهره او داغینه علاوه چې کوم لاسونه دي د لاسونو هتیلې بس او داغینه علاوه چې کوم خپې دي دا چې کوم دي دا درې زینو په کولاوي داغینه علاوه پوره جسم په پټي. اوس را جبل مسلې طرف ته چې ډېر شه زنانه داسي با زنانه داسي چې هغه وخت کولاوي بعض مرتبه چې کوم دي داسې لو پټاوه چې هغه نیم وخت کولاوي یاد وساتئ دا وخت چې کوم دي دم په 70 کې راځي نو زنانه به ټول وخت پټي صرف د چهره په نظر راځي صرف لاسونه په نظر راځي پوره او صرف کته چې خپې دي دا چې کوم ډوګه دي دا دلان دي دا به صرف په نظر راځي دا غین علاوه چې څومره جسم دي دا پټي او بچري پدې کې لغونه زم کولاو شو نو د دې زنانه چې کوم دي بیا موږ نه کیږي او ډېر شه زنانه داسې چې هغه با زنانه داسې هغه بالکل چوس لباس اچي نو پکاردار کې چې چوس لباس یې تاسو سره اول پکار نه ده لیکن که پکور کې دنه ظاهره خبر د خپل خوان په مخ کې کچري تاسو چوس لباس واچو بالکل تنگ نو پاګي کې حرج نشته لیکن بات د وټوله بارا یا دغه شانتي په مانځ کې تاسو واسو بیا پکاردار چې په مانځ کې بزان باندې داسې صادر واچوي یا داسې دوپټه واچوي چې هغه د جسم چې کوم ازادي د زنانه چې کوم مخصوص ازادي هغه په نظر را نشي دا غي لپاره بیا پکاردار ځان په پاسه هغه کپلو د پاسه بیا چې کوم ځان باندې داسې دوپټه یا چادر واچي چې هغه آزاد پکې ظاهر نه راځي دا غي نه علاوه با زنانه داسې باریک لباس واچي چې باریک لباس اچول سره ظاهره خبره ده آزاد په نظر راځي درنه نو په داسې باریک لباس کې چې کوم دې موږ نه کیږي. اوس راځو دې مسلې طرف ته چې زنانه لپاره بریزر اچول ظاهره خبره د بریزر دوه قسم دي یو بریزر خو هغه چې هغه چې کوم د زنانو چې کوم سینې دي هغه دغه اوبراوپن چې کوم دی هغه به ظاهري نو دا څه خونه ته پکا لیکن بعض بریزر داسې چې هغه چې کوم اوبراوپن دي هغه کمول لپاره د نکولو لپاره دغه د ستر پټولو لپاره هغه استعماليږي نو کچري په مانځ کې دغه استعمال نم کو نو په دې حواله سره صدانه چې دغه موز باندې کیږي بلکې موز اداشي دغه چې کوم صدر عورت ته په مانځ کې دغه په حواله سره تاسو ته مکمل مسله بیان کړه چې زنانه صدر عورت څه سده هغه پټول ضروری دي د هغه نه علاوه کبري زری واچو او یا وانه چو نو په دې حواله سره غوړې په مانځ باندې اثر نه پریوزي د هغه نه علاوه بعض زنانه داسې چې هغه بریزر چې کوم دي دا سوالوم کړل دي زنانه چې اسی په عام حالت کې د بریزر اچول څنګه دي زنانه لپاره د مانځنه هټ کې نو کچري داسې بریزري چې په هغه کې اوبراوپن نه ځنی بریزر داسې چې هغه کې اوبراوپن داغه چې کوم سینې داغه اوبراوپن په هغه کې بظاهري نو داسې دغه نه چې کوم دي داسې بریزر نه چې کوم ځانو ساتي ها البته هغه بریزري چې داغه په ذریعہ باندې داغه چې کوم اوبراوپن دي د سینو هغه بالکل دنه کې یعنی هغه په حواله سره چې کوم دي داغه لپاره د پردي کردار ادا کی نو داغه لپاره چې کوم دي بیا بهتره دغه چې د سینې چې اوبراوپن دي داغه د پټولو لپاره کچري زنانه داسې بریزر استعمال چې هغه په ذریعہ باندې داغه چې اوبراوپن دی ختم کړل شي
نو داسې بالکل نه صرف جایز ده بلکې مستحسن ده چې زنانه دغه استعمال کې دغه چې کوم مخصوص ازادي هغه په نظر رانه شي. خلک چې کوم دې ظاهره خبره ده بیا خاص کر کې چې بار ته وځي خپل د خاوند او ظاهره خبره پرده نشته، لیکن بعض مطلب دا چې جوائنټ فیملی وي یو ځای پاتې کیږي نو په کار دار چې زنانه په دې حواله سره خپل د پردو چې کوم دې خاص خیال وساتي. ظاهره خبره ده چې زنانه لپاره د پردې ډېر خاص حکم چې کوم دې قرآن مجید کې الله حمد تنزیل کړل دا غي وجه دا ده چې زنانه په پرده کې وي، د زنانه چې مخصوص اعضاوي داغي اظهار نه وي ظاهر نه وي، چاهے د چوست کپړو په ذریعہ باندې یا د باریک لباس په ذریعہ باندې داغي اظهار نه وي یعنی ظاهر نه وي نو په دغه حواله سره ظاهر خبر ده د فتنې اندیشه بنوي او کچري ظاهر وي او بیا په دغه حالت کې دا بار تر اوزي نو داسې زنانه باندې چې کوم دی بیا د الله لعنت وريږي. په هر حال چې کوم مسله وا د بریزر په حواله سره یا د مانزه په حواله سره هغه ما تاسو مخې ته بیان کړه. امید کوم چې مسله به په سمجھ کې راغلي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.